د نیوز پریشن لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه په موکړه ته لاندو مهمو خبرونو ته د بادغیس د مرکز کلای نو خار جمعي جمعه تسرمه 14 ته ملکی وګړي ټاپیان کړي دي د بادغیس د اطلاعات او کلتور رئیس راز محمد سروري وایي چې دغه 14 نن لمسپخین ونیمه بجه د کلای نو جمعي جمعه تسرمه شوې ده نوموړی وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې په د 14 کې اته تنه ملکي وګړي ټپیان شوي او روغتون ته لیږدول شوي دي نوموړی د 14 د بڼې او موخې په اړه څه نه دي ویلي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پاکستان پر پوز د خپل بریدونو نوې ویډیو خبره کړې په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان په باجوړ او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان له پوز سره په جګړه کې د پرمختللو یا نایټ ویژنونو او سنایپرونو څخه استفاده کوي ویډیو کې ښکاري چې د تحریک طالبان پاکستان په بریدونو کې زیات شمېر پاکستانی پوځیان وژل کېږي او د پاکستان پوځ د دې بریدونو په کابو کولو کې پاتې راځي لیدونکو له ملتیا مننه ښه اوسئ